بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون شپږ شپېتمه برخه. ګرانو وطنوالو، ځمکني حقایق دا و چې امریکایانو په افغانستان کې دا جنگ بایللو او امریکایان په دې هم پوهېدل چې جنگ دوی بایلي. نو دې حالاتو امریکایان دې ته اړ کړل چې د خبرو اترو منځ ته راشي. د جګړې د ډګر وضعیت په یو ګران بنبست یعنې تعطل بدل شوی و. د متحده ایالاتو مشرانو دا خیال و چې ډېر ژر به لږ څه بدلون ومومي. د 2010 کال برعکس د متحده ایالاتو جنرالانو نور د خبرو اترو پر وړاندې استدلال نه کاوه. د کلونو جګړې ډینفورډ، نیکلسن او بیا جنرال میلر وهڅول چې د جګړې د ممکنه حل په توګه د خبرو اترو تر شا سره یوځای شي او د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو ملاتړ وکړي، نه چې د دوی د پخوانو همکارانو په څېر د هغې مقاومت وکړي. که څه هم دوی ممکن د لږ دوامداره شمېر ځواکونو په افغانستان کې پاتې کېدل غوره ګڼل، مګر د ډیپلوماتیک هڅو یا د ولسمشر د جبلت مخالفت کولې نور نه غوښتل. بل مهم فکتور په میز د ډیپلوماتانو مهارت و. زلمي خلیلزاد د سولې خبرې اترې په بې رحمۍ سره په جدي توګه پر مخ بوتللې. دا کېدای شوه چې د ډیپلوماسۍ ګډوډو په واشنګټن کې د بیروکراتیک مقاومت یا په کابل کې د شکایتونو له امله خلیلزاد د خپلې لارې څخه غورځول شوی وي. خو دې ټولو خنډونو او د افغانستان د دولت سره ناسمو اړیکو دا مذاکرات ناکام نه کړل شول. د دې خبرې نه هم هیڅوک انکار نشي کولی چې هیڅ یو ډیپلومات هم د انرژۍ، قد او افغان اړیکو کې د خلیلزاد سره مساوي نه و. په مقابل لوري که څه هم په شخصیت کې توپیر لرلو، مګر برادر هم ډیر زیات اغیزمن و. د هغه صبر او د سولې د ملاتړ لپاره لیوالتیا د هغه د سیاسي وزن سره یوځای په مکرر ډول د طالبانو سیاسي کمیسیون جوړجاړي ته اړ کړو. که نه نو دوی به په افغانستان او کوټه کې د فوجي قمندانانو د خوشحالولو لپاره د ناڅرګندتیا سره مخ کېدو پر مهال سخت دریځونو ته مخه کړې وه. خو له بلې خوا د سولې د تړون د رامنځته کېدو تر ټولو لوی دلیل د جګړې په ډګر کې خنډ یا ډیپلوماتیک مهارت نه و، بلکې دا ډونلډ ټرمپ و چې هغه دا کار کول غوښتل. هغه غوره وګڼله چې له افغانستان څخه ووځي، که څه هم هغه د ترهګرۍ ګواښ د کورني سیاسي د پایلو په اړه اندېښمن کړی و. د بل هر امریکایي سیاستوال په پرتله ډونلډ ټرمپ د نیوکو هیڅ پروا نه ساتله او د متحده ایالاتو د افغانستان څخه د وتلو غوښتنې کولو ته لیواله و. د هغه غوسې د متحده ایالاتو ډیپلوماتان او جنرالان دې ته اړ کړل چې د خطر سره سره بیا هم د خبرو اترو پیل وکړي. هغه د متحده ایالاتو په حکومت او اردو په غیر مستقیم ډول د افغانستان څخه د وتلو په لور فشار راوړو. په ورته ډول ټرمپ د سولې د یوې ښې جوړې شوې موافقې د ملاتړ لپاره ډېر زیات بې صبره و. د هغه بې صبرۍ خلیلزاد دې ته اړ کړو چې ډېر څه طالبانو ته ورکړي، په داسې حال کې چې طالبانو لږې ژمنې کړې وې او حتی لږ څه ورکړي وو. خو که ټرمپ لږ صبر کړی وی نو خلیلزاد ممکن د یوې ژوندۍ معاملې په اړه خبرې ترې کړې وې. دا بیړه غیر ضروري وه، ځکه چې ټرمپ پخپله په سپتمبر کې له خبرو اترو څخه ووت او طالبان یې قانع کړل چې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه کېږدي. د طالبانو څخه د سمدستي سولې خبرو اترو په څېر د ګټورو اقداماتو غوښتنه کولو پر ځای خلیلزاد اړ شو چې قمار یعنې جواري وکړي چې د وتلو د مهالویش په بدل کې به طالبان د دوی شفاهي او لیکلې ژمنې پوره کړي. خلیلزاد په دې اندېښمن و که په خبره اترو کې دوی ځنډ وکړي نو متحده ایالات کولی شي د افغانستان څخه د وتلو مخه ونیسي. خو دې هر څه د ټرمپ په لیوالتیا پورې اړه لرله چې د سولې پروسې د پرمختګ په تړاو د افغانستان څخه وتل پیل کړي او یا بند کړي، چې دا د جوارۍ په سر بلا جواري وه، ځکه چې ټرمپ یو داسې ولسمشر و چې هغه څه وخت هم خپلې پریکړې بدلولی شوې. خو د دې هر څه سره سره متحده ایالاتو د سولې لپاره لاره موندلې وه چې په هغه لاره تګ راتګ په صبر او ثبات پورې اړه لرله
خو د دې سره به د تړون دا پروسه اوږدېدله چې دې ته ټرمپ بالکل تیار نه و. د تړون د لاسلیک وروسته د بندیانو د خوشي کولو پروسه سمدلاسه ودرول شوه، ځکه چې اشرف غني د بندیانو په خوشي کولو کې خنډونه اچول شروع کړل چې د سولې دا پروسه له منځه لاړ شي، ځکه چې هغه خپله چوکۍ په نظر کې نیولې وه او هغه د خپلې چوکۍ د خوندي کولو لپاره هر ډول جنایتکارو ته چمتو و. د اشرف غني د ټیم کسانو به په ټلویزیونونو او نورو رسنیو کې د دې پروسې د ناکام کولو لپاره شپه ورځ بغارې وهلې. د اشرف غني مرستیال امرالله صالح به ویل چې 7000 طالبان په بند کې پراته دي، نو دا ولې هغلته پراته دي؟ پکار ده چې دوی مړه شي او بیا چې کله خپل یو ورور مړ شو نو لکه د ښځې بخې وهلې او جللې، نو ولې دا طالبان د چا مړونه، د چا وروڼه، د چا پلاران او د چا زامن نو چې ده به ویل چې مړه یې کړی؟ د دې جنایتکارو پایله دا شوه چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مارچ 10 نیټه راغله او تیره شوه. میاشتې تیرې شوې خو د اشرف غني د سازشونو لړۍ نه ختمېده، خو بل اړخ ته خلیلزاد حوصله نه بایلله او دا پروسې مخ په وړاندې بوتله. نو کله چې خلیلزاد د طالبانو او غني ترمنځ خبرې اترې وکړې نو بین الافغاني خبرې اترې بالاخره د سپتمبر په 12 پیل شوې چې مولا برادر د افغان پلوي مشري کوله او ډاکټر عبدالله د حکومت او افغان ټولنې د پلوي مشري کوله. خو د فروری په تکرار کې هر څه په ټپه ودرېدل. هغه هیلې چې خلکو لرلې چې هر څه کېدای شي، خو کله چې طالبان او حکومتي مذاکره کوونکي په میز کې یو بل ته مخامخ کېني نو دوی به وکولی شي چې په خپله خوښه سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي. خو هغه هیلې د خاورو سره خاورې شوې او د اشرف غني د ټیم هغه کسانو چې شپه ورځ به په رسنیو کې بغارې وهلې چې ګورو چې څنګه به دا 15,000 طالبان دوی زموږ نه خوشي کوي، نو طالبان لا کابل ته نه رسېدلې چې هغه کسان د ټولو نه مخکې امریکې ته تښتېدلي وو او خپل زرکلنې په ځای پرېښودی وو. جنرال میلر د 2020 کال د جون په 18 د 115 ورځو له مهالوېش څخه مخکې د ځواکونو شمېر 8600 ته راټیټ کړی وو. په ځنډول شوو خبرو اترو کې د هغه د نفوذ د زیان په پام کې نیولو سره ټرمپ بیا د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت کې دا شمېره 4500 ته راټیټه کړه. طالبانو د امریکایي ځواکونو د کمیدونکي شمېر څخه ګټه پورته کړه او خپل بریدونه دوچنده کړل. داسې ښکارېده چې دوی ډاډه وو چې حکومت به په بشپړ ډول یوازې شي. د اکتوبر په 28 د انارو د حاصلاتو په پیل کې 1000 یا ډېر طالبان د کندهار ښار څنډې ته لاړل. دوی د پنجوایي، جړۍ او د ارغنداب د حکومت د قوي مرکز ډېرې برخې ونیولې. دا هغه ولسوالۍ وې چې د 2009 کال څخه تر د 2011 کال پورې د متحده ایالاتو د عسکرو د زیاتوالي رهاسې په کلکه د حکومت په لاس کې وې. د طالبانو قمندانانو په ټول هېواد کې په پراخ کچه اعلان وکړو چې سوله به هغه وخت راشي کله چې دوی حکومت کنټرول کړي. یو طالب قمندان د PBS نیوز اور جیمز فرګوسن ته وویل چې موږ ټول پوهیږو چې اشرف غني او دغه ټول حکومت د امریکایانو لخوا دلته راوړل شوی دی او دوی د امریکایانو امرونه تعقیبوي. د امریکایانو له وتلو وروسته دوی هیڅ هم نشي کولی چې دوام وکړي او امارات اوس ژوندی دی، مګر کله چې امارات بشپړ واک ته ورسیږي نو هر څوک به یې ومني او درناوی به یې وکړي. په اکتوبر کې ټرمپ ټویټ وکړو چې هغه به د کرسمس پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د خپلو ټولو خبرو سره سره ټرمپ د افغانستان نه د بشپړ وتلو څخه ډډه وکړه او په پای کې هغه خپله لاره بدله کړه. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګران وطنوالو، اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.